الله أكبر الله أكبر. په دې جومات کې نن تر ډیر وخت وروسته اذان کیږي. یو مسافر چې په تصادفي ډول له دې لارې تېرېده د دې کلي په ویجاړ جومات کې د لمونځ ادا کولو اجازه وغوښتله. پر جومات پام ساتونکي ګیتا کوماري خوشحاله ده چې یو څوک په دې جومات کې د لمانځه د ادا کولو په حالت کې ویني. د بهار ایالت په ګربهایا کلي کې د کلونو راهیسې هیڅ مسلمان نه اوسېږي. له همدې امله جومات ویجاړ دی. دغه کلی له مرکز څخه نږدې 40 کیلومتره لرې پروت دی. په دې جومات کې نه هم کوم مؤذن شته او نه هم کوم لمونځ کوونکی. خو د دې په ګاونډ کې ګیتا کوماري او ورور یې کوشل کشور د جومات ساتنه کوي. ګیتا د جومات نظافت او حفاظت ته فکر کوي. ये विचार तो बरसों से था, लेकिन 2019 له کلونو में راهیسې مو دې ته فکر و، हम दोनों भाई خو په बहन 2019 کال एक ही کې साथ موږ देखकर دواړو خور बोले او ورور कि په ګډه وویل چې د دې ये جومات जो وضعیت ښه نه دی. मस्जिद की स्थिति अच्छी नहीं है, په دې बढ़िया ویجاړ नहीं حالت लगता کې د देखना دې جومات لیدل ښه نه इस ښکاري. जर्जर نو स्थिति ځکه में. باید یو څه وکړو. له इसके هغې लिए कुछ وروسته د دې د بیا رغونې करना کار پیل चाहिए شو. और उसी के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ. دغه جومات ډیر زوړ او ړنګ شوی و او د څارویو پر طویلې بدل شوی و. بیا ګیتا او کشور دا ورغولو او له بیا رغونې وروسته اوس خوندي دی. خو څوک نشته چې پکې لمونځ وکړي. कि मुझे वो मस्जिद एक खास ما ته دا धार्मिक جومات له जगह یوه से ज्यादा ځانګړي लगता مذهبي था ځای कि څخه ډیر څه अपने घर معلومېده. का एक हिस्सा है. فکر مې کوه د خپل کور तो یوه जैसे برخه مې अपने ده. घर نو का لکه د کور कोई کوم एक کونج یا कोना دیوال چې راغورځېږي درد احساسېږي. कोने की نو दीवार همداسې गिरने دردېدله. लगे तो दर्द होता, तो ऐसा ही दर्द होता था. له کربایا څخه نږدې 80 کیلومتره لرې د ماړی کلي اوسیدونکی اجای پاسوان په مندر کې خپل عبادت پای ته رسوي او د ماسپښین وخت داخل شوی دی. ځکه هغه د خپل کلي په جومات کې د اذان کولو لپاره په بیړه کې دی. نږدې 200 کاله دغه پخوانی جومات اوس د مسلمانانو له شتون څخه بې برخې او یو ډول ویجاړ پروت دی. اجای پاسوان نه پوهیږي چې څنګه اذان کیږي. له دې امله یې له بازار څخه یو چپ پیرلی دی او د اذان په وختونو کې هغه پلی کوي. ये प्रोग्राम एक बार हो गया. हम 3 दोस्त थे. دا ठीक है? پروګرام ګام په ګام इस مختلف रास्ते موږ से درې आ ملګري रहे یو थे. له دې لارې आए तीनों تیرېدو मिलके. بیا درې واړه دننه तीनों मिलके आए لاړو. तो बैठ के خبرې बात غور कर او हुआ. فکر مو وکړ. ये دا जो ځمکه چې फर्श تاسو देख وینئ रहे دا हैं, ځنګل इसमें جوړ बहुत شوی जंगल था. بیا موږ درې واړو तीनों په मिलकर ګډه साफ د دې करना پاک चालू کول कर پیل दिया. کړل. साफ بیا करते د करते صفایي करते کولو پر मतलब وخت کې موږ सोचे سره नहीं دا ऐसा فکر नहीं پیدا होगा شو چې कि دا फर्श فرش के باید बनाया جوړ जाए. کړی شي. फर्श فرش के مو बना جوړ दिए. کړ. بیا مو فکر फर्श के وکړ چې बनाते که बनाते په फिर دې کې सोचे د नहीं ماښام په وخت کې ډیوه इसमें او सांझ انبر बत्तियां ولګول شي دا به ښه अगरबत्ती وي. हमान او जलाने لمدې में سره अच्छा زموږ रहे. نظر वहाँ से بدلېده او मतलब हम فکر लोग مو का وکړ मूड چې نه داسې चेंज نه होते کېږي. चला باید गया. مایک او ماشین راوړو ये او सोचे नहीं اذان کول پیلوو. माइक लाओ और एगो मशीन लाओ अंजान देना शुरू कर दो. په جومات کې نه هم مؤذن شته او نه هم ملا امام. دا چې په دې کلي کې کوم مسلمان نه اوسېږي نو تمه نشي کېدلی چې کوم لمونځ کوونکی د جومات ته ورشي. یوازې یادونه پاتې دي چې دلته به یو وخت په منظم ډول لمونځ کېده او همدغه یادونه اوس د ماړی کلي د اوسیدونکو په زړونو کې باقي پاتې دي. टाइम घटता बढ़ता وختونه है, उस तरह تغییر से یا ना مخکې وروسته 5 वक्त کیږي. जाना पड़ता په है. همدې اساس 15 وخت اذان نماز کیږي. तो होता دا नहीं, چې دلته इसलिए कि हम مسلمانان अड्डे पे نشته रहते نو नहीं, لمونځ هم نه नमाज کیږي. नहीं होता. چې کوم مسلمان نه وي نو नमाज لمونځ ही هم रहेगा نه तब کیږي. ना. په داسې یو وخت کې چې په هند کې د تعصب او مذهبي کرکې فضا حاکمه ده او د مسلمانانو د مقدسو ځایونو نړول او د جوماتونو پر سر د شخړو خبرونه عام دي. د دې کلي د هندو اوسیدونکو لخوا جومات ته احترام او درناوی په دغه ټولنه کې د مذهبي زغم د یوې مثبتې نمونې په توګه را څرګندېږي.